د نن نه 361 کاله مخکې یعنې په کال 1461 کې د هغه وخت جرمني د پروشیا ریاست بادشاه فریدریک ویلیم خپلو لیکلو ټولګو ته د ترتیب ورکولو په پار د کتابتون جوړولو امر وکړو او هغه وخت د برلین په ښار کې د یو ستر دولتي کتابتون یا لایبرري بنیاد کېښودل شو. برلین دولتي کتابتون چې په برلین ښار کې په دوه برخو تقسیم دی، دا کتابتون د ټولو ساینسي برخو، ژبو، هیوادونو څخه ادبیات یا لیټریچر راټولوي. دا کتابتون د 12 میلیون ډیر کتابونه، د 80,000 څخه ډیرې قیمتي نسخې، 32 میلیونه کارونو سره دا په جرمني کې د ټولو غټ کتابتون او په نړۍ کې د اهم کتابتونونو څخه یو دی. جرمني کې په کال 1918 د نومبر په میاشت کې د پرشیا ریاست او باچاحت په ختمېدلو سره دې کتابتون ته د پرشین دولتي کتابتون نوم ورکړل شو. د کال 1918 نه تر کال 1933 پورې چې کله جرمني هغه وخت جمهوریه وایمر نومېده، د برلین د دولتي کتابتون 320 کارمندان درلودل. په کال 1941 کې د دوهم نړیوال جنگ پر مهال د برلین په دولتي کتابتون کې د 3 میلیونه ډیر قیمتي نسخې پرتې وې. کال 1941 نومبر په میاشت کې د جنگ په وجه د بمباریو او بمونو نه د ساتلو په خاطر دا قیمتي نسخې د برلین څخه د جرمني نورو ریاستونو ته د حفاظت په نیت واستول شوې او یوازې هغه شیان چې انتقال یې ممکن نه و په کتابتون کې پرېښودل شو. د جنگ په سبب د برلین د کتابتون څخه منتقل شوي دا نسخې د کال 1945 راهیسې د برلنکا په نوم د پولنډ هیواد په قبضه کې دي او د کراکاو پوهنتون په کتابتون کې پرتې دي. په 1945 کې د برلین د قبضه کولو پس د سویت یونین پوځیانو د برلین د پوهنتون یو شمېر نورې نسخې بیلاروس او یوکراین ته منتقل کړې. په دویم نړیوال جنگ کې د برلین دولتي پوهنتون 6 لکه کتابونه، ځانګړي ټولګې او نسخې د لاسه ورکړې. دا په جنگ کې تباه شولې، ورکې شوې او د برلین دولتي کتابتون ته واپس رانغلې. د برلین په دولتي کتابتون کې موجود د مشهورو فلسفیانو او پوهانو لخوا د کلونو په محنت او زحمت لیکل شوي د ریاضۍ او فلسفې کتابونه هم په بمباریو کې تباه شو. کال 1945 کې د دویم نړیوال جنگ ختمېدلو سره د جرمني خاوره د سویت یونین او د مغربي اتحادي هیوادونو فرانس، برطانیه او امریکا قبضه او تقسیم کړه او په دې هیواد کې د سترو قوتونو ترمنځ د سړې جګړې یو نوی ماحول رامنځته شو او هم دې حالاتو د برلین د دولتي کتابتون د جنگ څخه مخکې ویشل شوي کتابونه او قیمتي نسخې او حوالې بیا را جمع کولو مخه ونیوله. په فروری 1946 څخه د 1950 پورې د سویت یونین د څارنې لاندې د اونټر ډین لینډن په مقام دا نسخې بیا را جمع کولو یو عرضي کوشش وکړی شو، خو د مغربي اتحادي هیوادونو انتظام لاندې چې د برلین دولتي کتابتون کوم ریکارډ پروت و، هغوی برلین ته د نه راوړلو فیصله وکړه او د مارکبورګ پوهنتون د کتابتون په یو تش پروت ودانۍ کې د دولتي کتابتون په نوم راټول کړل او هلته یې د هیسن کتابتون په نوم نوی کتابتون خلاص کړو. په کال 1945 کې د پرشین کلچر هریټیج فاونډیشن بنیاد کېښودل شو او دې تنظیم ته قانوني صلاحیت د وفاقي قانون د لارې ورکړل شو او د دې تنظیم کار او هدف د هغه ثقافتي اساسو بیرته برلین ته منتقل کول وو چې د جنگ په سبب د برلین څخه نورو ځایونو ته وړل شوي وو، خو د یو شمېر وفاقي او ریاستي دولتونو ترمنځ آئیني او قانوني شخړو په وجه دا تنظیم 4 کاله پس په برلین کې په خپل هدف کار شروع کولو کې کامیاب شو. په کال 1961 کې د برلین دولتي کتابتون 300 کلیزه د ښار په مشرقي او مغربي دواړو برخو کې ولمانځل شوه. د یو تاریخي کتابتون په 2 برخو تقسیم په سړه جګړه کې یو سیاسي مسله جوړه شوې وه او د یو ستر صحافتي مخم وروستو د کلتور فورم لخوا په کال 1964 کې د یو نوي عمارت جوړولو اعلان وشو. د 11 کالو جوړولو وروستو په کال 1988 کې د پرشین ثقافتي
میراث دولتي کتابتون پرانستل شو. د مشرقي او مغربي جرمني د بیا یوځای کېدلو وروسته په لومړي جنوري کال 1992 کې دواړه ځایه د برلین دولتي کتابتون او د پروشیا کلتوري میراث تر نامه لاندې په دوو ودانیو کې په یو کتابتون کې یوځای شول. د برلین د دولتي کتابتون اوس نړیوال ارزښت لرونکو کتابتونونو څخه یو دی. د برلین د دولتي کتابتون سره د جرمني د وفاقي او ریاستي حکومتونو لخوا مالي مرسته کیږي. دا کتابتون د جرمني د قومي میراث سره سره د نړیوال میراث اهم نسخې او ټولګو ساتنه هم کوي چې په هغې کې 4 نسخې د نړیوال تنظیم یونیسکو سره لیکل شوي دي. د برلین په دولتي کتابتون کې د پخواني او نایابه تورات بایبل په ګډون یو شمېر نایاب کتابونه د جاپان د بودمت 1258 کاله زړې د جادو منتر نقشې محفوظې دي. د برلین په دې دولتي کتابتون کې یو شمېر د پښتو کتابونه او نسخې هم پرتې دي چې په هغې کې 361 کاله زوړ د پیر روښان لیکلی کتاب خیرالبیان، د اخوند درویزه 490 کاله زوړ محزن اسلام، د اخوند قاسم پاپنهیل قواعد شریعت، د رحمان بابا خواوشا 370 کاله زوړ کتاب دیوان رحمان، د کاظم خان شیدا کتاب دیوان کاظم خان شیدا، مجموعه اشعار، تواریخ حافظ رحمت خانی شامل دي. په دې اړه د سوات څخه تاریخ لرونکي د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر محمد علي دیناهیل د برلین په دولتي کتابتون کې په کال 2014 کې خپل تحقیق مکمل کړی. په دې پوهنتون کې د پښتو او جرمن ژبې ګرامر، پښتو فرانسې، پښتو روسي او د دري ژبې قاموسونه کتابونه هم پراته دي. د برلین ښار په منځ کې په 2 جدا ودانیو کې آباد په دې جدید کتابتون کې د لیک لوست لپاره یو شمېر ځایونه، کمپیوټرې او د مفت انټرنیټ نظام موجود دی. د 14 کالو پورته هر انسان کولی شي چې د دې کتابتون مفت ممبرشیپ ترلاسه کړي او د لیک لوست او مطالعې د اسانتیاوو ګټه پورته کړي.